دلته د مزار شریف په زړه کې یم، هغه ځای چې د بلخ ښار روح او تاریخي مرکز ګڼل کیږي. هر څوک چې دلته راځي د فیروزه‌يي ګنبدې او د روحاني صحنو ښکلا یې حیرانوي. روضه شریفه یوازې مذهبي زیارت نه دی، بلکې د افغانستان د تاریخ او کلتور ګڼې کیسې هم له ځانه سره لري. روضه شریفه چې د تاریخي روایتونو له مخې د اسلام څلورم خلیفه حضرت علي کرم الله وجهه ته منسوبه مقبره ده چې د افغانستان او اسلامي نړۍ له مهمو مقدسو ځایونو څخه ګڼل کیږي. د دې زیارت شاوخوا منارونه، د کوترو پروازونه او شین رنګه فضا د دې ځای د سیل او ښایست توکي دي. د لوی مقبرې ترڅنګ یوه وړه حجره هم شته چې د افغانستان ګڼ شمېر مخور او اغېزمن کسان پکښې ښخ دي. تعمیر روضه مبارک وابسته به ظهور دوم زیارت است. عصر تیموریان است. 560 سال قدامت تاریخی داره گنبد اولیش. گنبد دومیش اولین مسجد جامع شهر مزار شریف است. 530 سال تفاوت داره و کاشی‌سازی ازی در زمان امیر شیر علی خان است. توسعه باغ در زمان اعلیحضرت ظاهرشاه است. مجموعاً ساعات خود زیارت به شمول مسجد به شمول باغ تفرجگاه ازی 62 جریب زمین احاطه میکنه که محل هم احترام، هم آبده تاریخی، هم یک مکان تفریحی برای مردم افغانستان و نه تنها مردم افغانستان بلکه بیرون مرزی هم میباشه. دغه ودانۍ د سلطان سنجر په امر په 1114 میلادي کال کې جوړه شوه، خو د مغولو د یرغلونو پر مهال شاوخوا 1220 میلادي کې له منځه ولاړه. بیا وروسته په 1480 عیسوي کال تیموري دوره کې د سلطان حسین بایقرا له لوري د لسو کالو په وخت بیا جوړه شوه او ورسره دا سیمه ورو ورو په یو مهم ښار هم بدله شوه. وروسته د افغان دولتونو لخوا د روضې شریفې په احاطه کې د دیني مدرسې، کتابتون، موزیم او اداري دفترونه هم جوړ شوه چې د دې ځای فرهنګي ارزښت لا زیاتوي. اوس د دې ودانۍ عمومي ساحه شاوخوا 5700 متره مربع ته رسیږي او په یو وخت کې د نږدې 7500 لمونځ کوونکو د ځایولو ظرفیت هم لري. ترڅنګ یوه د دیني علومو مدرسه هم شته چې پکښې شاوخوا 600 زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. د روضې شریفې معمارۍ او سینګار د تیموري دورې د هنر یو روښانه انعکاس ګڼل کیږي. د دې ودانۍ بهرنۍ برخه په ښکلو خاورینو کاشیو پوښل شوې چې په ځانګړي ډول شین رنګ پکښې غالب دی او ودانۍ ته ځانګړې روحاني فضا ورکوي. لوړې ګنبدې، ظریف مینارونه او منظم هندسي نقشونه د اسلامي معمارۍ دقیق اصول څرګندوي. د ودانۍ داخلي برخه هم د نقاشیو، اسلامي ډیزاینونو او لیکونو په وسیله سینګار شوې چې د هنر او مذهب ترمنځ یو ژور ارتباط څرګندوي. په ټولیز ډول روضه شریفه نه یوازې یو مذهبي ځای دی، بلکې د اسلامي هنر، معمارۍ او تاریخي ذوق یوه ژوندۍ بیلګه هم ده.